دغه دي رالو و موزیم ته ډیر د هرات پر کم خوند کوي دا موزیم. نو اوس به ورسو و به یې ګورو چې دا څه کیسې پکښې کې دي او څنګه کیسه ده. اول خې دا دروازه هم د هرات پر کم ده، پا وایي څونه زړه دروازه ده. دا پخوانی سټایل و چې دروازه به دې ټکوله. خلاصه که خلاصه که دا دروازه خلاصه که. نو دا کلا چې ده دا تقریبا تر 100 کاله لا زړه ده او دا د ترکانو سره چې د دوی جنګ و، د ترکي خلافت سره چې جنګ و، نو دوی دلته د دې ځای حملې پر کولې. دا یو کوچنۍ سینما ورته جوړه کړې ده. بعد اختفائه في الربع الثاني لمدة 50 يوما قادما من الكويت، عاد عبد العزيز سرا إلى الرياض ومعه 60 رجلا في الخامس من شوال عام 1319 للهجرة. السلام عليكم. شاد المسجد لارم. لا السلام عليكم. السلام دا نو اصلا کې یو کسر دی چې اوس خلاص شوی دی، عام خلک یې لیدلی، پخوانو د پاچایانو وزیرانو کار و. دغه یې سماوارچي دپاره خونه جوړه کړې ده. دا زړې ناوې دي، اوس هم ستا په ډېرو ملکو کې. چې باران سي، باره د باران څخه ولاړ سي ناوې ته ودرېږي. ښه یخ دی دلته، ښه یخ دی، د باندې خو ډېره ګرمي وه. نو دلته چې دی څه شي لري، عام ځای خې دغه دی. بیا نو هلته د اسان و، د دې ځای چې الاسان و نور شان یې تړل هغه هلته دي. بیا پسې یو څه هم لري، دلته نوشته دي چې څه شي لري دی. دغه ټوله منطقه چې ده دغه یې هغه دیوالونه دي، دا یې منارونه دي چې موږ ولیدله. نو دننه ګرده شان لري. دغه دروازه یې ډېره ښایسته دروازه ده. دغه یې د توپچانو دغه دي، مرمۍ دي، پا وایي. وګوره د ډبرو دي که د اوسپنې څخه جوړ شوي. هوا د چیز څخه جوړ کړي دي.
الموافق ل16 من يناير لعام 1951. دا د سلو کالو زوړ د آس او دغه د اوښ دغه دي سیټان دي چې جوړولی او دا ګرده د دوی نامیان دي عکسونه یې ورچولي دي خپل تعریفونه خپله کوي چې داسې ښه خلک و داسې ښه کیسه وه دا پسې ټوپکان یې ورته اچولي دي خورا خطرناکه کیسې دي نو چې ویې ګورو دا یوې منګی دی یا بلې اودان دی ښه اوبه ورته څښي دلته یخې او پر دا ترکانو حملې وربسو پسې کښته داسې کوچني کوچني سوریانې دي نو چې نور څه شي لري كم شهر هغه اوږد دی صاحب دی هغه بیا وکړو ښه د هغه یې بو پیله دي تیوارې ودرې Bei der Ingeben? Kampa Haku. څو وارې دي دا پوښتنه وکړله ما درته وویله که نه Mit wem dein Krieg? دغه دي توپونه پر ترکانو یې ورخطا کولو هغه وخت او دلته نوشتام دي چې توپونه دي پر ترکانو یې خطا کوله یو نیم سل کاله تر مخه ښه دا و د نن ورځې د دغه کلا چکر چې در مو کوي اوس چې موزیم ځینې جوړ کړی دی نو په ښه منطقه کې دی د ریاض هغه غټترینه مسجد وڅنګ ته دی او دغسې یو ښه ښایسته میداني هم لري چې د نن ورځ ولاګ مو